دې حاجي صاحب کړه راغبرګه ویلې نه که نه استاده ما ویل نه که نه حاجي صاحب ده ویل نه که نه استاده ما ویل نه که نه حاجي صاحب مننه دې حاجي صاحب کړه راغبرګه ویلې نه که نه استاده ما ویل نه که نه حاجي صاحب ده ویل نه که نه استاده ما ویل نه که نه حاجي صاحب دا عمره دې نه قبلېږي دا سجده دې نه قبلېږي دې کې اجر بیخي نسته دا سفر دې د ریاده دې کې اجر بیخي نسته دا په ځان وهې ملنډې هسې خوشې وهې منډې بې فایدې دي دا سفر ده د دیدار دغه نظر د شړق باران ده که راتلی سې راسه شپه د هجران ده که راتلی سې راسه مرګه نو ما خو زندګي بایللې خفه جانان ده که راتلی سې راسه مسته هوا د جنتي موسم ده ډېر مې ارمان ده که راتلی سې راسه مننه مسته هوا ده جنتي موسم ده ډېر مې ارمان ده که راتلی سې راسه او د سر ته بوی را باندې ږدي لالیه د دید امکان ده که راتلی سې راسه او شپه پخه شوې ترږمۍ هم نشته ویده جهان ده که راتلی سې راسه او دیداره مه کوه دا غټې قیسې خالي میدان ده که راتلی سې راسه لږ یو څو شعرونه به نور ووایم خدای کسې وخت هم نه نیسم تاسې دا نو د چا د راتلو څار ولې کړي چې مینه نه کړي انتظار ولې کړي هغې ته وایه چې خیري دې نه کړي چې دعا نه کړي نو ازار ولې کړي که زه یې بد سم نو نه دې راځي دا نو په ما د ګل ګزار ولې کړي چې زړونه ورکړي او خیانت یې کړي دوی سړی په ښکلو اعتبار ولې کړي مننه چې زړونه ورکړي او خیانت یې کړي دوی سړی په ښکلو اعتبار ولې کړي چې جدایي بیا زغملی نه شي دومره دیدار د چا دیدار ولې کړي یو نظم به ووایم که چېرته اجازه مې سره کیدای زیاترو ملګرو اورېدلی مې خو بیا هم تکراري به ووایم سره ډېر ساده ده تاسو داسې فکر نه کړئ دا څومره ساده سړی دی دا نظم ډېر ساده لیکلی ده چې زه یو چم کې ټکسیوان وم ما ټکسي کړله لګیا وم ما مې خپلو بچکیو ته حلال رزق ګټلو د دې ژوند په رنګینیو کې مې ژوند و بس لګیا وم زندګي مې تېروله یوه ورځ له دغو ورځو نه روان شوم بس تکل مې د الله په نامه وکړ چې کتل مې یو سړی لار کې ولاړ یو ماشوم هم ورسره و پیره لاس یې راته راکړو زه هم ودرېدم ویل مې کاکاجانه چېرته درومې ویل بچیه ښار ته ځمه ما ویل کښېنه کاکاجانه بس روان شولو ملګرو تر دې ښاره نندارې مو ټولې وکړې د دې ستړي ژوند قیسې مو ټولې وکړې دې حاجي صاحب دا قیسه به په تکرار کړه ویل بچیه عجله کوه ناوخته ما ویل خیر خو دا حاجي صاحب څنګه داسې ورخطا یې ویل بچیه ته یې څه کوې ویلې ځمه زه عمرې ته زه هر کال ځم عمرې ته دا مې خدای سره وعده ده چې به ځمه زه عمرې ته ما ویل ښه حاجي صاحب واه دا خو ډېره ښه کیسه ده دا خو ډېر عجب سفر ده مننه ما ویل ښه حاجي صاحب واه دا خو ډېره ښه کیسه ده دا خو ډېر عجب سفر ده دا خو ډېر عجب منظر ده دغه نیت دې ډېر ښه کړی دغه څومره خوشنصیب چې الله یې دعوت کړی بس روانو د دې ښار په بیربار کې سره ګیر شو یو ماشوم زموږ طرف ته رانږدې شو دې حاجي صاحب ته یې سوال د روپو وکړ ویل یې راکړه کاکاجانه 10 روپۍ موږ نهار یو مور مې کور کې د ناروغه موږ ویلې راکړه کاکاجانه 10 روپۍ موږ ویلې راکړه کاکاجانه 10 روپۍ موږ نهار یو مور مې کور کې د ناروغه موږ د سوال عادتي نه یو خو حالاتو راګیر کړي یو پښتانه یو چاته خوله مو نه جوړېږي خیر د راکړه 10 روپۍ خیر د دعا به درته وکړم دې حاجي صاحب تندی تروش کړ ویلې ورک شئ بدرنګه موږ پرېږده په کلاره موږ روان شو ماشوم پاتې په خپل ځای شو دې حاجي صاحب ته مې وویل چې حاجي صاحب مبارکه خو همدغه دې عمره و خو همدغه دې سجده و خو همدغه بیت الله و خو همدغه حجر اسود و دې حاجي صاحب کړه راغبرګه ویلې نه که نه استاده ما ویل نه که نه حاجي صاحب ده ویل نه که نه استاده ما ویل نه که نه حاجي صاحب مننه دې حاجي صاحب کړه راغبرګه ویلې نه که نه استاده ما ویل نه که نه حاجي صاحب ده ویل نه که نه استاده ما ویل نه که نه حاجي صاحب دا عمره دې نه قبلېږي دا سجده دې نه قبلېږي دې کې اجر بیخي نسته دا سفر دې د ریاده دې کې اجر بیخي نسته دا په ځان وهې ملنډې هسې خوشې وهې منډې بې فایدې دې دا سفر ده د دیدار دغه نظر ده خدایه ژوندي یې واپس مه کړې څوک چې د خوار ولس په حق عمرې ته ځي نه که زه
سم نه یم ناسم هم نه یم که زه سم نه یم ناسم هم نه یم که له چا زیات نه یم نو کم هم نه یم او ښکلې په ما به د اعتبار کړی و زه خمار نه یم لړم هم نه یم او په اننګو د خولګۍ نه لګوم د نادیده و په رقم هم نه یم مننه خیر دا کاشکې بېګا و ځکه بېګا جمعې شپه وه درسره تېره شوې ده چې د جنت مې اراده وه اراده مې ښه پخه وه په تبلیغ شروع مې وکړه ښه سجده مې پکې وکړه ورځې شپې به تېرېدلې رڼاګانې خورېدلې یوه شپه ښه معززه د جمعې و مبارکه خپل عمل ته مې لږ سوچ شو خپل عمل را باندې بود شو لاړم پاڅېدم تیار شوم په طرف د خپل بادار شوم لمونځ مې وکړ راستون شوم داسې لږ شان په سکون شوم درود مې ویلې ښه نشه شوم خوب غالب شو وده شوم راولم مقصد ته خوب کې لاړم جنت ته د جنت داسې نظام و ښکلي ټول پکې لیلام و د جنت داسې نظام و ښکلي ټول پکې لیلام و حورې دنګې نرۍ غاړې هره لاره کې ولاړې د شرابو ویالې ډکې نه دا جنګ و نه ټوپکې زندګي وله خوشحاله تله غوږ شه کلیواله داسې تلمه چې مې خیال شو زړه مې دومره کې خوشحال شو د جنت ډېر مېلمانه وو اکثریت پښتانه وو یوه حوره را په څنګ شو زما په سترګو کې په جنګ شو ویل پښتون یې مسلمانه یوه حوره را په څنګ شو زما په سترګو کې په جنګ شو ویل پښتون یې مسلمانه ولې دومره یې حیرانه پښتانه څومره خواږه دي محبت پسې ړانده دي دغه څومره مینه ناک دي دغه څومره حیاناک دي دوی د مینې بلا وږي محبت پسې دي تږي نه دنیا کې مینه نه وه نه د چا دا خوښه نه وه چې ښه مینه محبت وي زندګي دې وي خلوت وي ما ویل نه د زړګي سره دنیاګۍ وه زوروره و دنیا نه تږي وږي راغلو موږ خبرو دلته حورې دي مینه د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 شپږ څلوېښت اته څلوېښت 101 پته احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک اومه کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی